دوه ډیر مهم خبرونه. لومړی کابلیانو ته ډیر بد خبر او دویم خبر عبدالله حامد کرزي ته څه ورکړل. ویډیو را سره تر پایه وګورئ چې څه شوي دي. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. لومړی خبر کابل ښاریانو ته. کابینې نن پریکړه کړې چې کابل کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز موده د روژې میاشتې تر پایه وغځېږي. له ارګه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د کابینې بله پریکړه دا ده چې کابل ته د ټولو ولایاتو ملکي پروازونو وځنډېږي. همداشان له کابله ولایتونو ته خبرپاڼه کاږي ولسمشر امر کړی چې ټولو ولایتونو ته د بیړنۍ ډول مرستې ورسول شي. همداشان ولسمشر خپل لومړي مرستیال او د ملي امنیت سلاکار ته دنده سپارلې چې ژر تر ژره د امنیتي ځواکونو ستونزې حل کړي. دویم خبر عبدالله حامد کرزي ته څه ورکړل. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله وایي چې دوی د یو ټول شموله حکومت طرحه چې په پایله کې اوسنی سیاسي کړکېچ پای ته ورسیږي ولسمشرۍ ماڼۍ ته سپارلې ده. د امید مسیم په نوم د عبدالله یو ویان نن رسنیو ته تایید کړی چې دغه طرحه د منځګړي پلاوي په مشرۍ پخوانی ولسمشر حامد کرزي کوي. ولسمشرۍ ماڼۍ ته سپارلې ده. د دغې طرحې په اړه جزئیات نه دي وړاندې شوي. ویل کېږي چې د حکومت په کابینه او سیاسي واک کې عبدالله ته 50 سلنه ونډه، جنرال دوستم د مارشالۍ رتبې ورکول، په ځینو ولایتونو کې د عبدالله لخوا د والیانو او امنیت قمندانانو ټاکل او عبدالله ته د مصالحې عالي شورا مشري د دغې طرحې اساسي غوښتنې او مسایل دي چې ثبات او همپالنې ټیم به پکې د شرطونو په ډول وړاندې کړي دي. حامد کرزي ته نږدې کسانو ویلي چې هیله لري تر څو دواړه لوري سره هوکړې ته ورسیږي او روان سیاسي کړکېچ چې د سولې خبره مخې نیولې ده پای پیدا کړي. ولسمشرۍ ماڼۍ او ډاکټر عبدالله هم تېره ورځ تایید کړې وه چې د سیاسي کړکېچ د پای هڅې پایلې ته نږدې شوي دي او په وخت به یې جزئیات له خلکو سره شریک شي. درنو لیدونکو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ضروري در سره لایک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.